ګور امن خدا ټیک واچي عمران خان په دور کې امن وو دا خو معنی کنه ګور دي امن وو پاغه جهاد باندې الله وایي چې کته ډیر ګناګار ډیر ظلمونه دي کړی دي او ته نن کېنی سجده وکړي چې یا الله ما وبخي نو الله وایي چې زه بخم ته او ما ته دا حق نشته چې څوک نه بخم زه د اوس خبره کوم چې اوس وسره ظلم کیږي کنه کیږي بالکل ظلم ورسره کیږي موږ عدالت لري پیش کی چې عدالت څه فیصله کوي دا په حق کې کوم کیس هغه پیش کې موږ د مظلوم ملګری ظالم ملګری نه استو او تر سره ظلم کیږي دا څه ټول څه کوي دا ورسره موږ وایو چې بھائی ټول خلک د عدالت ته پیش کی فیصله به عدالت کوي زه ته نشم په عدالت ته فیصله کوي شاید دا مجرم دی که دا نه دی عدالتونو نه انصاف ملاویږي نه ملاویږي جی زما متنل قوم تباہ برباد دی نن دا قوم راوتله زما چیف جسټس لګیاله د خپل پیسو باندې یو جج لګیاله دا یو ډیر افسوس خبره ده تاسو زموږ یو د های کورټ یو جج دا اشاره د باقاعده لیکلو چې به یو 2000 یورو بجلی چې ماته کومه ما سولر لګاوله هم کولای نشي مونږ ګورو کاغه به خپل خبره کې صادق مونږ ټول لا غسر ولاړو چې به خبره بنو دی خو شي تاسو راشي خبرې به شریک کو خدای ته وای دی بنو کې چې سو شول دی بالا کې سوای اوس په اسلام آباد کې تاسو ته پته را کیس چلیږي جماعت اسلامي ته پی ټی آی ریکوست وکړو چې راشي تاسو هم گواہی ورکړئ د حق او سچ لپاره دا گواہی چې وا د عمران خان لپاره نه وا دا گواہی د پی ټی آی لپاره نه وا دا گواہی د اسلام آباد د ټوټل عوام د لپاره وا گواہی ولې ورنکړه پکارداري مسلمان د لپاره خدا حق ته چې هغه د بل مسلمان سره په حق ودرېږي دا ته وایي جی چې دا اپریشن کیږي لګیا دی دا تاسو ته منظور دی کنه نه دی منظور صاحب منګ افسوس کوو چې زمونږ بچو چغه د پاکستان چغه وایي او هغه بچو او هغه سپینجره زما زری په مو کې د تل ولاړ دی دا تاسو نه ګورئ دا ټوله دنیا نه ګوري که یو نقصاني ده خو یو کس نقصاني ده نور خو نقصاني نه دي چې ته د یو کن دپاره د یوې سپکې دپاره ټول کن ولرته دا هغه چې هغه وکړه چې هغه نقصاني دی چې نقصاني نه دی خبره کوي تیر شوي حکومت د ان پی مانن د اسپندیار ولی صاحب زوړ بیانات اورېدل په هغې کې هغوی ویلي وو چې زه د دې اپریشن اجازت ورکوم او په دې ټایم د عمران خان چې په حکومت کې مو هغه وی نه ورکوم او اوس الیمین ګنډاپور هم وایي چې د اپریشن اجازت نه ورکوم په دې هکله څه ویل غواړئ تاسو څه وایئ ګوره جي اپریشن ټول قبایل د اپریشن خلاف دی ځکه اپریشن بربادي ده اپریشن تباهی را موږ پوره من خلک چې ټول قبایل پوره من دي موږ مذاکرات غواړو چې به کوم هغه سټیک هولډران دي هغه کینه دا ناراض خلکو سره مذاکرات وکړي د ټول خبرو حل څنګه دا جنگ نه بلکې دا مذاکرات دي افغانستان کې نو ټاپا جاله امریکا رااله او په مذاکرات باندې وتا او جنگو کو تباہی وکړه او چې وته په مذاکرات باندې وتا یو خبره د حق او سچ خبره وکړو ماشاءالله تاسو مسکین اختراع غلي د عمران خان دا خبره خو به تاسو اوریدلې و چې څو وخت هغه په حکومت کې مونږ هغه وی چې زبر طالبانو سره کېنم خبري اترې بکوم جنگ نه مانم دا راته وایي چې په دې حواله سره د الیمین ګنډاپور د موجوده بیانیه تصوري چې هغه په خپل ویل چې په خیبر پختونخوا کې فوجي اپریشن نه منم تاسو ورګي چې هر څوک دا خبره کوي چې زه قبایلو کې اپریشن نه منم دا غوي ملګری استو دا غوي ته موږ وسول کومایو خو د منافقت نو چې یو در کې په کمیټه کې حالت ناشتي یو دل په کمیټه کې وایي سیاست هغه سره ساين هغه خدایي بیان یې وکړه چې به ماته دا ویلو چې اپریشن نه دی او بیا دا غي تردید وکړ نن پرونم دا غوي بیانو ډیر هارډلی سخت بیانو چې زه اپریشن نه منم زوایم ما چې سټیک هولډر نن سبا په کې پی کې دا منډ پی ټی آی را زما امید هم دا غره ده کاغه د امن داوا کوي کاغه د بل د حقوقو داوا کوي موږ وګورو چې په خپل خبر کې حق او ثابت دی کنه که سبا ودرې د دې خبره باندې دغه شانه چې د خیبر پختونخوا وځي الله د اپریشن په اجازه دی ورکړه چاپلارم کولای نشي موږ ګورو کاغه به خپل خبره کې صادقو موږ ټول لا غسر ولاړو چې په خبره بنو دی خو شي تاسو راشي خبرې به شریک کو خدای ته وای دی بنو کې چې سو شول دی بالا کې سوای بنو کې څه شو دا غلط شو دي بنو کې کوم کار شو دا غلط کار شو ما درته وی چې ټول قبایل ټول خیبر پختونخوا دا د امن پاتون په نوم باندې کوم ځای راځي دا او دا چې وی چې موږ امن غواړو موږ سره سره غواړو د اپریشنونو موږ خو تباہ برباد کو زما تعلیمي ادارې تباہ دي زما سکول تباہ دي زما هسپتال تباہ دي زما روډونه تباہ دي لہذا موږ وایو چې جنگ چې کوم دا حل نه حل مذاکرات دي سرجی تیر شوی وخت کې دا راته وایي مراد سعید یو کس او هغه دا بیانیه ورکړی و چې جنډه باندې راوړو د یوې پالټۍ یم دلته به احتجاج کوو پراپر احتجاج وکړو او ډیفینیټلی د سواد په تاریخ کې ډېر غټ احتجاج و چې ټولو پارټیانو باغې کې شرکت کړی او هغه بیانیه دا و چې مونږه مړي خاخونو مونږ له پکار دي لاشیں دفنانے سے بهتر ہے کہ ہم احتجاج کریں نو دا راته وایي چې نن هغه غیب دی غریب او هغه تم د جون خطر ده ګور دي مو خو څوک د امن خبره کوي هر څوک د امن خبره کوي بلا تفریق موږ هغه ته په خنه ځل باندې ګورو چې هر څوک کوي موږ موږ ویلکم هغه ته وایو که هر څوک د چالو ناخلم چې هر هغه څوک د امن خبره کوي موږ له ملګری یو خبره بلا سر جماعت اسلامي باندې ډیره خلک ادبار کوي مینا پې کوي
چرته چې داسې سانحه وشي جماعت اسلامي او خدمت فاونډیشن ته وایي تاسو راشئ او په هغوی اعتبار کوي خو دا راته ووایئ د زکات خیرات اعتبار خو کوي خو د ووټ اعتبار ولې نه کوي ورته زمونږ سابقه امیر محترم سراج الله صاحب دا خبره کړې وه چې به یې دا ټول قوم په الخدمت فاونډیشن په جمع اسلامي باندې په تعلیم په باره کې خپل اعتبار کوي خپل لوڼه راولي او جمع اسلامي ته حواله کوي په تعلیم اعتبار پرې کوي د پیسو اعتبار پرې کوي چې دا ورته ډېر قیمتي ښکاري لیکن د ووټ دا پرځه د قوم پېژندنه نه ده د قوم ته د هغې اعتبار نشته هغې ویلي ورته نه معلومه که دې قوم ته راویلو معلومه شوه چې د ووټ په دې دوه ګوتې پرچه کې څومره طاقت دی دا به انشاءالله جمع اسلامي تاسو څه ویل غواړئ جي خو دا هغوی د خلکو څخه پورې ډېر ځوان طبقې د پاکستاني قوم د ووټ دا دوه پرچې د دوه ګوتې پرچې اهمیت نه دی پېژندلی کله چې دا قوم د دې دوه ګوتې پرچې اهمیت وپېژندي انشاءالله دا به جمع اسلامي له ووټ نه پېژني دا راته ووایئ جي جماعت اسلامي یوازې حکومت نشي جوړولی مونږ دا واړه شو لوی شو غټ شو دغه متحده مجلس عمل چې تاسو جوړه کړې وه په کې کې تاسو ګورنمنټ جوړ کړی و د هغې نه بس مولیان چې څه وخت کې بیل شوي دي کیسه ختمه شوې ده دا راته ووایئ ایز ا کارکن ستاسو نه تپوس کوم چې که تاسو ته اوس سیکنډ ټایم بیا الیکشن کېږي او تاسو ته موقع میلاویږي د پیپلز پارټۍ سره د ودرېدو د نواز لیگ سره د ودرېدو د فضل الرحمن صاحب سره د ودرېدو د عمران خان صاحب سره د ودرېدو د چا سره به ودرېږئ او ستاسو زړه د چا سره ودرېږي چې تاسو دا فیل کوئ چې دیم به ایمانه دی دیم به ایمانه دی دیم به ایمانه دی خو دا یو چې دی لږ ایماندار دی هغه څوک دی ګوره جي دا خو په دې معاشره کې دا ټول خلک بې ایمانه هم دی دا معاشره خو د ښو خلکو نه ډکه ده زموږ اپیل دی زموږ اواز به خلکو ته دی زما سوال چې کوم دی زموږ پارټۍ سره به زموږ ګوره جي د پارټو سره خو باقاعده اډجسټمنټ زموږ نشته دی دا باقاعده جمع اسلامي مرکزي شورا فیصله کړله چې اتحاد په هېڅ اعتبار نشته جماعت اسلامي اونلی په پاکستان کې یوه پارټي ده بالکل جي اتحاد د چا سره کې په اتحادونو باندې موږ ډېر نقصان وکړو اتحادونو کې زموږ سره دوکه وشوه جمع اسلامي به تنها د خپلې جنډې سره کو وی کړه نو زه به بیا تاسو کوم ګوره جي دا خو داسې ده زه به یې د کارکون خبره کوم باقاعده زموږ مرکزي شورا شته زموږ نور جماعت شته بیانیه راغله زه به یې د کارکون خبره کوم زه به یې د لیډر خبره نه کوم زه خو یو وړوکی کارکون یم تاسو کارکون زړه څه وایي چې دا څلور پارټیانې تاسو ته ما یادې کړې په دې څلورو کې به کومې پارټۍ سره تاسو الحاق کولی شئ ګوره جي پاتې شي څلورو پارټیو کې به یو یادوئ یو خبره واوره جي څو پورې چې پاتې ته اتحاد خبره ده چونکې زموږ مرکزي چې پالیسي دا ده هغه د بلې سلې که چوټې تک دغه یو خبره ده چې موږ دې چا سره اتحاد نه کوو زبردست شوه سر تاسو ته ما وویل چې حافظ نعیم الرحمن صاحب دا گذشته الیکشن کې د پی ټی آی سات ورکړی و او په خپل سیټي ورته وویل چې دا ما نه دی ګټلی لهذا تاسو یې ماله مه راکوئ او هغوی له نور ورکول وایي مونږ دام نه اخلو ولې چې دا د حرام اوس په اسلام آباد کې تاسو ته پته ده کیس چلیږي جماعت اسلامي ته پی ټی آی ریکویسټ وکړو چې راشئ تاسو هم ګواهي ورکړئ د حق او سچ دپاره دا ګواهي چې وه دا د عمران خان دپاره نه وه دا ګواهي د پی ټی آی دپاره نه وه دا ګواهي د اسلام آباد د ټوټل عوام دپاره وه ګواهي ولې ورنه کړه پکار داري مسلمان دپاره خو دا حق دی چې هغه د بل مسلمان سره په حقه ودرېږي نو دې ته زه څه ویلی شم تاسو زما مشر یې ما ته ووایئ دا خو د پارلمنټاري خبره حافظ نعیم الرحمن صاحب دا ټول ښه ګزار کړو زمونږ دا اوس هم اواز زمونږ دا چې بهي دا کوم جعلي حکومت چې دا څه دا پارلمنټاري عدالت ته تللو ضرورت ولې لا نه دی زما څخه دا ټول میډیا نه اورېدي زما څخه نو ټول میډیا اوري زه په پارلمنټاري خبره کوم پارلمنټاري خبره نه کوم دا جعلي حکومت وایم زه هغه چا نه تا د حکومت وایم چې سره پارلمنټاري سره څه صحیح ده دغه باندې زما اواز دا دی زما اواز دا ټول دنیا اوري چې زما خبره چې کوم دا په پارلمنټاري باندې چې څه وخت کې ګوره خبرې ما ډېرې وکړې تاسو د ګواهۍ ضرورت و چې عدالت ته دا درې هولډر چې کوم دوی فارم 45 وړی وی نو فیصله د عوام په حق کې به راغلی وی چا چې ووټ ورکړی او هغه ضایع شوی نو ستاسو زړه څه وایي چې جماعت اسلامي له پکار نه وی چې د حق او پسند په لاره کې ولاړ بعضې خبرې داسې چې هغه زموږ د لیول خبرې نه دي موږ کارکونان یو دومره خبرې موږ ته به پته هم نشته چې سپریم کورټ دا خبره کړې ده دا د اسلام آباد صورتحال خو ماته نه دی معلوم دا هغه چا ته معلوم دی څوک اسلام آباد کې لهذا موږ یو خبره کوو چې په کوم ځای کې د حق خبرې دا ممکن دا اوس هم کوو اوس هم حافظ نعیم الرحمن صاحب وایي چې دا جعلي حکومت ته پارلمنټاري سوال دی مخکې چا پارلمنټاري باندې ګټلی که هر څوک ګټي چا ګټلي موږ دې سره خبره نه کوو که هر چا ګټلي خو چا پارلمنټاري ګټلي زه چا نوم نه اخلم چې هر څه زیات ګټلی عامر ګټلی بارو چا ګټلی چې پارلمنټاري چا سره وسره نو وایي چې هغه ته خپل حق میلاو شي دا راته ووایئ جي تاسو خو ماشاءالله صاحب ثروت یئ ستاسو په کور کې خو به اوړه دانې پوره یي زما په کور کې لږې کمې دي دا به مونږ لږ سایډ ته پرېږدو مونږ به خبره وکړو د امن د ظلم زیاتې دا به راته ووایئ چې په دې موجوده ټایم کې زیات ظلم کېږي یا د دې نه تېر شوی 75 اویا کاله که مونږ وګورو داسې یو دور و چې هغې کې ډېر زیات شوی او موجوده دور کې ظلم زیاتې نشته ګوره جي ظلم خو د هغه وخت روان دی چې کله پاکستان جوړ شوی دی زموږ نظام غلط جوړ شوی دی او دا سره دا داسې دي دا کریډټ چاله ورکوئ چې دې وخت کې لږ ډېر امن و ګوره امن خو دا ټیک و چې عمران خان په دور کې امن و دا خو منئ که نه ګوره جي امن و په هغه لحاظ باندې خو مقصد دا دی چې ګوره څه کومه چغه چې عمران خان کوم د خلکو نه اخیستې هغه عمران خان ونه کړله
ګوره دې چې کوم کرپشن د پی ټی آی په ګورنمنټ کې شوی دی دا په بل یو ګورنمنټ کې نه شوی زه درته وایم کرپشن کیسونه پې نشته دی که نه ته زما خیبر پښتونخوا له راشه بي آر ټي څومره بي آر ټي شیخ هم جوړ کړی ښه دې ته ورساو ته زما ګوره جي زما په ټولو قبایلو کې یو هسپتال 11 سال د حکومتو کو په ټولو قبایلو کې یو هسپتال نه جوړ شوی په هیلث کې یو کار نه شوی په ایجوکیشن کې یو کار نه شوی ځوان نن مایوس دی نن وګړه نن هغه خلک دغه دیو چې کې موالي زما خلکو لبي زما عادل حکومت زما انصاف ورکوم کوم عادل انصاف د قوم له سر داغه سره عدل انصاف کیږي تاسو په نظر کنه ماشاءالله مونږ او د سم کوي دا راته وای داغه سره انصاف کیږي لګي زما مجي چې کله حکومت دا د خبره راسو نه دي اوس خبره باندې کوي کله چې حکومت د سره میجارټي پلاس کې وسوا د چا د باپ وا د چا ملګرتیا کوله د مې ایکسټنشن نور کوم ایکسټنشن ورکو د مې زما کار نو کومه ټوله وکړو ګوره دي ته د چا پاور کې په پاور کې الله وایي چې کته ډیر ګناګار ډیر ظلمونه دي کړی دي او ته نن کېنی سجده وکړي چې یا الله ما وبخې نو الله وایي چې زه بخم ته او ما ته دا حق نشته چې زه څوک نه بخم زه د اوس خبره کوم چې اوس وسره ظلم کیږي که نه کیږي بالکل ظلم ورسره کیږي موږ چې عدالت لري پیش کی چې عدالت څه فیصله کوي دا په حق کې کوم کیږي هغه پیش کې موږ د مظلوم ملګری ظالم ملګری نه یستو اوس ورسره ظلم کیږي دا څه ټول څه کوي دا ورسره موږ وایو چې بھائی ټول خلک د عدالت ته پیش کی فیصله به عدالت کوي زه ته نشم کولای عدالت ته فیصله کوي شاید دا مجرم دی که دا نه دی موجوده ټایم کې انصاف میلاویږي د ټول طرف ته بیچاره ته نه ملاویږي دي انصاف نشته که انصاف موږ ولا راوتلی عدالتونو نه انصاف میلاویږي نه ملاویږي دي زه وایم چې نن قوم تباه برباد دی نن دا قوم راوتلی زما چیف جسټس لګیالی د خپل پیسو لپاره یو جج لګیالی دا یو ډېر افسوس خبره ده تاسو زموږ د های کورټ یو جج دا اشتراک ته باقاعده لیکلي چې به یو 2000 یونټ بجلی چې ماته کومه وه ما سولر لګولی هغه ماته کنورټ کړه په پیسو کې یعنې د قوم دومره دغه ورسره نشته دی چې قوم تباه برباد ګوره چې د شهباز شریف دا کارنامه منئ چې یونټ یې 80 ته بوتلو او اوس پنجاب حکومت سولري ورکوي او دا ذمہواري د نواز شریف او د هغوی د فیملی ده نو یو پلار یې چې دی ګراني کوي او زوی سولر یې خرڅوي دا هم ظلم دی دوی ته چا حق ورکوي چې هغه کله ورکړي دا هغه حق نه دی چې خپل سولر ګټه مخه نه راځي هغه هم سولر ګټه راځي پلان دا شکل دوی دا کار کوي خبره ته وایي هسې تاسو وایي د حق او د سچ سره ولاړ یې که نه هسې زما په خیال نواز شریف سره هم زیاتې نه دی شوی هغه خو یې راغوښتی وزیر اعظم جوړولو ته او هغه بیا په تنور باندې ولګولو د هغه اړو هېڅ ذمهواري نه شوه نو دا منئ چې د نواز شریف سره هم زیاتې کړی دی دا چې چا راوستی په څه باندې دا به هغه ته بدله کېږي چې دا په څه په کوم ډیل راغلی دی په کوم ډیل هغه ته شی میلاولی شو موږ خو وایو دي چې بالکل اوپن دي دا قوم لاړ شي په باندې تاسو دې فیصله وکړي چا ګټلې ده دا ډیل به هغه ته شی دا به هغه ته بدله کېږي کېدای شي چې پلار یې یو کوي یو زوی دې هغه ورکړی راشه بچې ډوډۍ ته سنبال